بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. پنځم درس د ګرانو زده کوونکو په خیر راغلی. بیا هم له تورو څخه د کلمو جوړول. زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. راځو درس ته. غین، ری، وو، نون، هی. د دغو تورو څخه جوړیږي غرونه. فی، یې، لام، پیل. راځو قاف ته. قاف، لام، میم. قلم. کاف ته راځو. کاف، وو، ری. کور. گاپ، ری، الف، نون. گران. لام، الف، میم، بی، وو. لامبو. یو ری بیا تکراروو. غین، ری، وو، نون، هی. غرونه. پی، یې، لام، پیل. قاف، لام، میم. قلم. کاف، وو، ری. کور. گاپ، ری، الف، نون. گران. لام، الف، میم. یاری کلمې تکراروو. غرونه، پیل، قاف، قلم، کاف، کور، گاپ، گران، لام، لامبو. تکرار یې کوم دا راځو د میم توري ته. میم، واو، ری. مور. واو، نون، هی. ونه. نون، الف، کاف. د دغو تورو څخه جوړیږي ناک. د ناک کلمه. میم، نون، هی. مڼه. داسې کلمه نشته چې په سر کې دي د نون توړی راغلی په پښتو کې، نو له ځکه موږ د مڼې نوم په میم سره شروع کړی دی. راځو هی ته. هی، وو، الف، هوا. یې توري ته راځو. یې، تی، یې، میم. یتیم. دا هم زموږ د نن ورځې درس.